السلام علیکم ورحمت الله. محترمینو، نن درته یو داسې وظیفه ښیم خاص د هغه کسانو لپاره چې رشته یې نه کیږي. که نارینه وي که زنانه وي، نکاح یې نه کیږي، قلم یې بند وي او رشته یې هلته نه کیږي کم ځای کې چې دی غواړي، یعنې د ده یا د دې وزړه ته چې مقبول وي، منظور وي، په هغه ځای کې دی رشته کول غواړي، نکاح کول غواړي، واده کول غواړي. د هغه کسانو لپاره دوستانو د الله تعالی د دوو نومانو یوه وظیفه ده چې انشاءالله دا وظیفه چې هر کس وکړي، الله تعالی به د هغو قلم خلاص کړي، د هغو قسمت به الله خلاص کړي، د هغو تقدیر به الله تعالی د رشتې په باب باندې بدل کړي. یعنې تاسو یقین وکړئ که دا وظیفه هر انسان وکړي د دې مقصد لپاره چې زما رشته د هلته وسي چیرې چې زه غواړم، زه تاسو ته یقین او اطمینان در کوم چې سل فصله کې به داسې کار کیږي او ستاسو رشته به په هغه ځای کې کیږي. دوهم، دا وظیفه خاص کر د محبت لپاره، د مینې لپاره، یعنې غواړئ د چا په زړه کې ځای پیدا کړي، غواړئ چا ته ځان نږدې کړي، هغه د ځان دوست، د ځان ملګری جوړ کړي. دا وظیفه د دې لپاره هم کافي او شافي ده او نهایت مجربه ده. یا یو انسان غواړي یو کس له ده څخه نفرت کوي، ناراضه وي، خوابدی وي، او دی کوشش کوي هغه انسان راضي کوي، هغه انسان د ځان محبوب جوړوي، هغه نفرت په اتفاق او په محبت سره بدلوي، هغه جګړې ختم کول غواړي، نو هغه انسان هم دا وظیفه کولی شي. او دا وظیفه خاص کر د ښځې او د خاوند تر مابین چې ګرانښت نه وي، مینه او محبت نه وي، یا د خاوند له طرفه نه وي یا د ښځې له طرفه نه وي، مثلا هغه دوه هم دا وظیفه کولی شي. په یو څو ورځو کې به الله تعالی د دوی په زړونو کې محبت پیدا کړي، سره ګران به شي. خو یوه خبره یاد ساتئ دوستانو، دا وظیفه د جایز رشتې، د جایز مقصد، د جایز محبت لپاره کولی شي. د ناروا محبت، د ناروا رشتې د دې لپاره نه تاسو ته اجازت ده او نه تاسو کولی شي، بلکې د هغه نکاح لپاره چې هغه سنت نبی علیه الصلاة والسلام ګرځولې ده، د هغه لپاره تاسو کولی شي. مثلا که یو سړی ووایي چې څنګه نکاح فرض که یو کس ته مثلا ښځه او نارینه او زنانه دي سره خوښ دي، یو له بله رشته کول غواړي، خو په کور کې کورنۍ کې داسې یو کس وي چې هغه نه کول غواړي، یا پلار د نجلۍ یا پلار د هلک یا داسې کورنۍ وي مثلا چې هغه د دوی په مابینځ کې رشته کول نه غواړي، خو د دوی دوه سره خوښه وي، دا وظیفه دا انسان کولی شي. یا یو انسان د مثلا نکاح یې کړی ده، رشته یې کړی ده، کوزده ورته ویل کېږي، خو د هغه واده دپاره اسباب نه وي، پیسې نه وي، مال و دولت نه وي، هم به انشاءالله دا وظیفې په کولو سره الله تعالی درته اسباب برابر کړي. د وظیفې طریقه درته ښایم چې په هر وخت باندې تاسو کوئ ویې کوئ، خو زه یې درته بهترین وختونه ښایم د سهار له لمانځه نه بعد او د ماخستن له لمانځه نه بعد. په دغو دوه وختو کې له دغه ما سوا په هر وخت کې هم کولی شي. د وظیفې طریقه دا ده، اولین به تاسو په اوداسه سره چې مثلا له لمانځه نه فارغه سواست پر هغه ځای باندې، یا مثلا په داسې وخت کې کوئ چې هغه د لمانځه ټیم نه وي، هم به اودس ورته کوئ، په داسې ځای کې کښېنئ چې په هغه ځای کې ګڼه ګوڼه رش و کش نه وي. اولین به تاسو 3 واره درود ابراهیمي ووایاست، اللهم صل اللهم بارک، د هغه نه بعد به دغه نوم د الله تعالی چې ده دا 200 واره ووایاست. دا پر دا طریقه ووایاست، یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، دا به 200 واره. له هغه نه بعد په پای کې به بیا 3 واره هغه درود شریف ووایاست. له هغه نه بعد په خپل ګریبان کې جوف کړئ او د خپل رشتې، د خپل مقصد او د خپل دغه محبت لپاره به دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي. او له هغه نه بعد به داسې بله طریقه هم ورسره وکړئ، یو صفا کاغذ، یو قلم، که مو خپله نه زده په بل کس یې هم لیکلی شي، پر سر به بسم الله الرحمن الرحیم ولیکئ. له هغه نه بعد به تاسو 11 واره یو نوم، 11 واره بل نوم، یعنې داسې به ولیکئ، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، دا 11 واره. بیا بعد کې لاندې یا ودودو دا 11 واره، او پر هغه چاپېره به خطه راوګرځوئ، دا بسم الله او دا یا لطیفو یا ودودو به کې رافټ کړئ، مثلا شاوخوا دائره. له هغه نه بعد بیا په اوبو کې واچوئ، چې په اوبو کې دې واچوئ، چې په اوبو کې څه ولاړئ،
په هغه کس باندې وچښئ چې محبت د دوی په مابینځ کې راوستل غواړي، د ځان دوست یې جوړول غواړي او د رشتې لپاره منظوري کول غواړي، په هغه کسانو باندې یې وچښئ دا اوبه. که چیرې په اوبو کې نسئ ورکولی، په بل هم داسې مثلا په چایو کې یا داسې په شربتو کې یا داسې چې هر څه مثلا تاسو کوشش کولی سئ هغه ته رسولی سئ، پر هغه طریقه باندې اوبه وخورئ. انشاءالله ستاسو محبوب به جوړ سي او ستاسو د رشتې کولو لپاره به راضي سي. نو دا وظیفه دوستانو اسانه وظیفه د خپله هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله.